بسم الله الرحمن الرحیم. فینیقي لیک د میخي لیک په تدریجي تکامل سره فینیقي هویتي لیک رامنځته شوی ده. ګمان کېږي چې فینیقیان په د الفبایي لیک لومړني بنسټګر وي، ځکه چې له دې وړاندې هم مصریانو هم دغه شان یو لیک رامنځته کړی و چې هغوی د تصویرونو ترمنځ ځینې نښې نښانې کارولې. نو ځکه دلته دا خبره سوې ده چې ګمان کېږي د لاتیني او اوسنیو ټولو اروپایي لیکونو مور همدا فینیقي لیک ګڼل کېږي. دا چې فینیقیان تجاران خلک له یوې سیمې نه بلې سیمې ته کوچېدل یا تلل، نو دوی دغه خپل لیک هم له ځان سره وړ. په همدې خاطر باندې له دغه فینیقي لیک نه لاتیني لیک رامنځته سوی او وروستي نور اروپایي یا غربي لیکونه چې دي هغه د لاتین لیک په بنیاد یا بنسټ جوړ سوي دي. دغه فینیقي لیک د آرامي ټبر په وسیله له مصر څخه تر هند پورې خپور شوی ده. آرامیان هم تجاران او باسواده یا د سواد خوښونکي خلک وو، له یوې سیمې نه بلې سیمې ته تلل، نو دغه لیک یې له ځان سره تر مصر او هند او دغو هیوادونو پورې خپور کړی ده. بل د فینیقي لیک په منځته راتلو پرته له چیني لیکونو نور ټول پخواني لیکونه له کاره لوېدلي دي. یعنې چینایي لیک چې د هغه له همغه بنیاد نه تر نن پورې په همغه خپل سیستم روان ده، خو نور لیکونو کې وخت په وخت بدلون راغلی ده او دغه بدلون یو همدا و چې فینیقي لیک پر منځته راتلو سره نور هغه پخواني لیکونه چې تصویري و، سمبولیز و او په منځ کې نښې کارول کېدې هغه له کاره ولوېدل. بل د فینیقي لیک پخوانی بیلګې بیا د لبنان هیواد د بولوس ښار پورې اړه لري چې اوس دغه ښار د جبیل په نوم باندې یادیږي. دغه راز د دغه لیک نورې بیلګې بیا د فینیقي یا اوسنۍ سوریې په کوبله ښار کې ترلاسه سوي دي او یونانیانو دغه کوبله ښار بیبلوس باله چې له دغه ښار نه د پاپیروسو تر ټولو غوره پاڼې ترلاسه کېدې چې دغه پاڼې به په اوبو کې راشنه کېدلې، پلنې پاڼې به یې لرلې او د لیک دپاره به ډېره ښه غوره استفاده له هغې نه کېدله. دغه ښار د مصر او یونان ترمنځ یو تجارتي ښار و او د بیبلوس کلمه وروسته د کتاب په معنا کارول سوې ده چې د اوسني تورات او انجیل هم د همدغه نوم له بنیاد نه په بایبل باندې یادیږي یا له همدغې ریښې څخه راوتې بلل کېږي. دغه لیک د فینیقیانو لخوا د افریقا تر شمالي څنډو پورې هم رسېدلی ده. په اروپا کې یونانیانو هم د فینیقي لیک له مخې نه یوناني لیک اقتباس کړی ده. خپله فینیقي لیک 22 نښې یا توري لرل. د مصري یا هیروګلیف لیک تصویرونه په دې لیک کې محسوسیږي. یعنې لکه مخکې موږ تاسو چې وویل چې ګمان کېږي فینیقیان به د الفبایي لیک بنسټګر وي، نو په دغه شکل باندې د مصري یا هیروګلیف لیک تصویرونه هم په دې فینیقي الفبا کې احساسیږي یا لیدل کېږي. دغه لیک د هیروګلیف په خلاف چې د جادوګرو په لاس کې و او د میخي لیک په خلاف چې د هغه وخت د ادارې یا د مرزایانو په لاس کې و، اسان او د هر چا د کارونې وړ و. یعنې هر چا کارولی سو، یوازې په جادوګرو یا مرزایانو او ادارو پورې محدود نه و. دغه لیک بیا د آرامي قوم په وسیله په مصر، اروپا او بین النهرین کې هم خپور شوی ده. اروپا ته د دغه لیک تر ورتګ پورې هلته په اروپا کې د لیک په معنا کوم څه نه ول.